بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. ایمار پاکستان لرنینګ چینل تاسو لپاره معلوماتي انفارمیټیو ویډیوز وروړي. نن د هغې معلوماتي ویډیوز نه تاسو سره دا ویډیو دا ټاپک شیر کوو چې ریلیټیو سیل ریفرنس ورسز ابسولوټ سیل ریفرنس په مایکروسافټ ایکسل کې څه اهمیت لري او دا څنګه کاروي، د دې دا فنکشن څنګه دی، دا به موږ څنګه زده کوو چې ریلیټیو سیلز او په ابسولوټ سیل ریفرنس کې فرق څه دی. what is the difference between the relative cells and the absolute cell reference. let's begin. ها راځو ټاپک ته. ټیبل ډیټا موږ راغستې ده. سیلز پرسن دي، د هغوی نامې دي. د فرست ویک نه والا د 8th ویک پورې، مطلب د اتو هفتو سیلز چې کوم دی د هر یو تن موږ راغستې دي. نو چې موږ بلاول ریلیټیو سیل ریفرنس فارموله اپلای کوو، نو څنګه به اپلای کوو؟ په دې ټوټل سیلز چې کوم موږ لیکلي دي کالم، په دې کې به لاولو د دې تنانو چې کوم دا سیلز پرسن نامې موږ لیکلي دي د دې ټولو به ټوټل راوباسو د ریلیټیو سیلز په ترو باندې. بیا د هغې نه بعد چې موږ ابسولوټ سیل ریفرنس ډسکس کوو، نو په هغه ډسکشن کې موږ دا خبره کوو چې موږ دا بره دی ځای کې دا څوک دا یلو کلر کې انسینټیو لیکل شوی دا بیا ډالر نښه ده او 2.5 دی چې د ابسولوټ سیل ریفرنس باندې به په دې تنانو باندې دا فارموله څنګه اپلای کوو چې دا 2.5 چې کوم انسینټیو ده چې دا هر یو سیلز پرسن ته میلو شي. راځو په دې باندې خبره کوو چې کله سټارټ وخت داس په خپل په دې باندې پوه شئ. شروع کوو په نامه د لوی الله. ټوټل سیل به وباسو از ایکول ټو، دا څه پته لګي چې په فارموله موږ یوز کوو از ایکول ټو مخکې وي. ټوټل کوو جمع کوو، چې جمع کوو نو مخکې به لاول موږ سم فارموله یوز کوو. سم که تاسو وګورئ په دې ډراپ ډاون کې په خپله هم راشي، دا ډبل کلیک کې اتوماتیکلی چې کوم هغه چوټه بریکټ دی یا ورته پیرنتسز ویل کېږي اب ورسره په خپله بای ډیفالټ راشي په دې سیل کې. ټیک شو جي. د فرست ویک نه واخله د 8 ویک پورې مونږ د دې سم کوو، دا کیلکولیشن کوو، جمع کوو د دې یو سیلز پرسن. بیا به د ریلیټیو سیلز فارمولې په ترو باندې چې لاندې کوم ډرې کړو نو موږ ته به کمپلیټ ټول چې کوم دی نو سم راکړي، کیلکولیشن به راکړي. ټیک شو جي. ها بیا په دې باندې چې کوم دی هغه شان دي چې کوم هغه چوټه بریکټ دی یا پرنتسز دی هغه چې ورباندې شو او انټر دی نو تاسو ته ریزلټ درکو. نو تاسو دا لږ وګورئ کنه چې دا کوم 3126 راغی د دې سیلز پرسن د اتو هفتو چې کوم کیلکولیشن سمرایز تاسو ته ریزلټ راوړو کنه. نو دا په کوم ترو باندې راغی؟ ای بای صاحب که دا ډبل کلیک کړو دا هم ټیک ده، او که دې فارموله بار ته راځي په دې کې فارموله منشن کیږي هغه شو کیږي. نو تاسو وګورئ دې څنګه راوستي دي. وایي چې بای صاحب تعالی مونږه B5 سیل چې کوم دی B5 نه والا تر د 15 پورې، دا څه پورې د B5 نه والا د I5 پورې. ټیک شو جي. دا موږ ستاسو چې کوم دی نو کیلکولیشن وکړو. B5 دا دی په دې B5 کې چې کوم دی نو دا فرست ویک دی او د 8 ویکس پورې چې خبر رسیدلی ده نو دا I دی او دلته کې واپس راشي نو دا 5 دی. نو وایي چې موږ له دا B5 I5 چې کوم دی دا پلس کړو، دا B چې کوم دی کنه دا کالم دی او دا 5 چې وسره لیکلي نو دا رو ده، لکه مطلب دا بر چې کوم دي کنه دا کولمز دی A B C D E F G دا کولمز دي. ٹھیک شو جی. او دا دې خوا چې کوم 1 2 3 4 5 6 دي ته روز وي. خو بیا که داسې وګورئ کنه دا کالم چې کوم دي کنه دا کالم دا ورټیکلی. ټیک شو جی. او دا رو چې کوم دي دا هوریزنټل وي. دا خو بیسکس الریډي موږ په هر ویډیو کې الموست ډسکس کړی دي. اوس راځو بیا خپل ټاپک ته. نو دا فارموله په دې ترو باندې چې کوم دي دا ریزلټ یې موږ ته راوویسته چې دا B5 او I5 چې کوم دي نو دا موږ پلس کړله او انټر شو تاسو له موږ چې دا ریزلټ درکړه. ټیک شو جی. دا د یو سیلز پرسن چې کوم دی ساجان نامه ده د سیلز پرسن او د 8 ویکس ټوټل سیلز یې موږ ته راوویسته 3126 روپۍ. ټیک شو جی. اوس ریلیټیو سیلز ریفرنس څه ته وایي؟ زه چې کله دې ځای کو د لپاره دې کونه کې او دا پلس نشان چې کوم دی هسې بلیک شي. ټیک شو جی. او دا زه لاندې ډریګ کړم، دا زه کمپلیټ ډریګ کړم او دا زه پرېږدم. نو بای ډیفالټ یا موږ ته چې کوم دی د ټول سیلز پرسن چې کوم دی هغه ډیټا یې موږ ته پلس کړه، موږ ته ریزلټ راکړه. خو څنګه ریزلټ راکړه؟ بای صاحب په دې ځان پوه کړئ چې دا ریلیټیو سیلز ریفرنس دی، په دغه حوالې سره موږ ته دا چې کوم دی دا کیلکولیشن وکړو. که ان کیس دا چې د بل کالم یا بل رو ته خبره ورده کنه او دا ریلیټیو نو، دا بالکل سایډ بای سایډ د دوی سره نو، نو بیا به په ریزلټ کې چینجز راتله، نو بیا به ریزلټ موږ ته غلط راتلو. نو دا موږ سره د ریلیټیو سیلز په ترو باندې د کیلکولیشن راوویستو. تاسو اوس وګورئ کنه هر کالم ته چې ته راکوځئ کې د فارموله بار ته راځئ، یا که تاسو ډبل کلیک کړئ فار ایگزامپل 10 ما ډبل کلیک کړ نو په دې کې څه چې په دې کې وایي چې بای صاحب ګوري B6 او I6 هم دله جمع کړو دا ریزلټ هم درکړی دی. ټیک شو جي. دا بل چې کوم دی ډبل کلیک کوم نو په دې کې راته وایي چې B7 او I7 دا هم دله بای صاحب پلس کړی دی دا ریزلټ هم درکړی دی.
نو دا شو ریلیټیو سیلز ریفرنس په ذریعہ باندې ریزلټ راځي. ګرانو ملګرو اوس راځو ابسولوټ سیل ریفرنس ته چې دا غي څه ریزلټ دی هغه موږ ته څنګه فنکشن کاروي په ایکسل کې. نو اوس ګورئ جی دا 2.5 چې کوم دی کنه دا انسنټیو به ملاویږي هر سیلز پرسن ته او څنګه ملاویږي دا هر سیلز پرسن چې کوم ټوټل سیلز ویلیو ده دا 2.5 به د هغې سره ملټیپلای کیږي نو هغه ته به دا انسنټیو ملاویږي او دا اماونټ په هغه ته ملاویږي. خو دا 2.5 چې کوم دی که نه دا به د هر سیلز پرسن دپاره سیم وي او ټوټل سیلز خو تاسو ته ښه پته لګي الریډي چې موږ د ریلیټیو سیلز په ذریعه باندې چې کوم موږ ریزلټ راوړو خو الریډي ټولو ډفرنټ دی خو ډفرنټ راوبته خو 2.5 زموږ سره سیمز دی. نو دلته وګورئ جي ښه از ایکول ټو ما ولګولو جي ټیک شو ټوټل سیل مې د دې یو تن واخیسته او د دې شفټ سره مې دا ایسټیکس یا ورته د سټار نښه وي دا مې پریس کړه ټیک شو جي او دا 2.5 مې پریس کړه سره او انټر مې ووهه نو ما ته دا ریزلټ راغی چې 2.5 چې ورسره ملټیپلای شو نو دا ویلیو راغله زموږ سره ټیک شو جي. اوس راځم ګوره ښه لږې قصدن غلط کوو چې تاسو ته ریزلټ څنګه راځي دا چې ما ډریک کړو نو دا ریلیټیو سیلز دی ښه نو څنګه چې موږ د دې نه مخکې اوس دا وویو نو چې په ریلیټیو سیلز باندې راغلم نو به یې صاحب موږ ته خیر څه غلط راکړه څنګه غلط راکړل لږ دې ته وګورئ که نه ښه دا ډبل کلیک کې چې دا هم ډبل کلیک کې دې ته هم ګورئ او دې فارمولا بار ته دلته هم ګورئ دا یو ځای دی ټیک شو جي. په دې یو کې راغی چې J5 چې کوم دی دا 3126 ټوټل سیل چې کوم دی وی به یې صاحب دا هم دله ملټیپلای کړه د دې 2.5 سره 2.5 څه شي دا K3 دا K کالم دی او دا 3 چې کوم دی که نه دا 3 دې ځای ته راورسېدی مې دا 3 رو ده نو وی J5 موږ د K3 سره ملټیپلای کړو نو ستانه هم دا ریزلټ درکړو زه ورته هم ټیک شو دا خو دې صحیح راکړه. دلته کې یم چېرې به یې صاحب د دې ویډیو څه مطلب دی ما خو په ریلیټیو سیلز په ذریعه باندې ډراپ ډاون چې کوم دی ډریګینګ وکړو او به یې صاحب دا راغی نو په ویډیو کې اوس ما ته څه وایي وایي چې دا J6 چې کوم دی تاسو ته خو مه وایي که نه الریډي سیلز پرسن چې کوم دی د هغه سیلز چینج کېږي که نه نو اوس راغی سیکنډ سیلز پرسن ته وایي چې J6 هم دله ملټیپلای کړي د K4 سره نو J6 باندې خو پوه شوم زه دا سیکنډ سیلز پرسن یې د هغه ویډیو راواخیسته که نه نو دا K چې کوم دی K دا دی او 4 چې کوم دی دا دی به یې صاحب نو په 4 کې به یې صاحب څه لیکلي شوي دي په 4 کې لیکلي شوي دي چې آن انسنټیو چې څومره انسنټیو یې ګټلې ده وین کړې ده نو چې دا وګورو چې پریس کې نو به یې صاحب دا ریزلټ هم درکړه زه یم چېرې حساب کتاب خو غلط راغی دې ځای کې خو موږ سره بیا څه کیلکولیشن راغی او څه ویل راغی دا ډبل کلیک کوم چې داسې لوبه شوې ده به یې صاحب دا لوبه داسې ده چې دا J7 چې کوم دی که نه دا بلو کلر دا J7 دی دا J او دا 7 چې کوم دی نو دا رو دی دا صمد خان نامه چې ورته لیکل شوی سیلز پرسن ته نو هغې سره موږ ملټیپلای کړو K5 نو دا K دی او په 5 کې څه دی ګوره 1 2 3 4 5 په 5 کې دا ویلیو وروتې وی وي دا ویلیو ورسره پلس دغه کړه ملټیپلای کړه نو دا ریزلټ هم دله راوویسته دا خو په ریلیټیو سیلز ریفرنس باندې خو ریزلټ موږ ته دلته غلط راغی او په دې کالم کې خو ټیک راغی نو دغه ډفرنس دی دا ځان سره چې کوم دی نوټ ډاون کې چې ریلیټیو سیلز چې کوم دی ما تاسو ته ووایي چې سایډ بای سایډ کم کولمز دي کم روز دي او تاسو مخکې مطلب په سر کې په یو سیل کې فارموله اپلای کړه او هغه هم ډایرکټ کړه خو ریزلټ پاته صحیح درکړي خو که لږ ترې معمولي کالم رو خوا دې خوا کېږي لکه دې ځای کې وګوره دا چې کوم یلو کلر هم ورکړی دی او بیا په ریلیټیو سیلز فارموله اپلای کوئ نو به یې بیا به ریزلټ غلط درکړي نو بیا به مونږ چېرته راځو بیا به مونږ راځو ابسولوټ سیل ریفرنس ته د ابسولوټ سیلز ریفرنس په ذریعه باندې مونږ داسې کار کوو چې زه به ورته وایم چې نه به یې صاحب دا 2.5 چې کوم دی که نه دا ماته فکس وساته دا ماته ابسولوټ وساته دا فریز وساته په دې کې بس چینجز نه راولې او دا کوم چې ټوټل سیلز پرسن دی دا خو دا سره ډفرنټ دي دا ډفرنٹ سیلز پرسن چې کوم ټوټل سیلز راغی دې سره بیا 2.5 ملټیپلای کوه او دا ریزلټ راغی نو اوس پر راځو به یې صاحب ابسولوټ سیل ریفرنس ته ټیک شو جي دا اوس ګوره ښه دا زه بیا ټول چې کوم دي دا مې سلیکشن واخیستم او دا کلیر کوم او اوس پکې ابسولوټ چې کوم دی نو سیل ریفرنس لګوم ها نو ملګرو تاسو وګورئ که نه دا K3 چې کوم دی که نه دا K3 دا K دا کالم دی جي دا کالم دی څنګه چې موږ وایي که نه دا ورټیکل چې کوم دی که نه دا ABCD دا ټول دا به کالم وي او دا رو دی نو دا K کالم شو او دا 3 چې کوم دی که نه دا 2.5 چې پکې منشن شوی دی دې اند ته راشئ دا چې زه ودرېږم دا 3 رو ده نو زه به داسې کار کوم چې کالم خو الریډي یو کالم دی په دې وخت کې اوسو صرف رو ورته فکس کوم چې صرف رو ورته فکس کوم نو په مینس کې په میډل کې به د کالم او د رو په مینس کې لکه دا K3 دی که نه زه ما دا ډالر مې واپس بیا ریموو کړو چې مې ریموو کړو نو صرف K3 ښکاري که نه نو K کالم نه خیر په خپل ځای وي
خو چې کله رو تاسو فریز کوئ ابسولوټ کوئ هغه لاک کوئ نو د هغې رو نه مخکې د هغې نه مخکې به تاسو د شفټ سره د ډالر نښه ولګوئ بهي صاحب دا ډالر نښه ولګېده نو دا اوس ما سره فریز شو دا 2.5 چې کوم دی فریز شو ګوره ما چې اوس کله انټر کړئ نو اوس ګوره ښه اوس چې زه کله ډریګ کوم که نه نو زه اوس ګورم چې آیا ما ته ریزلټ څنګه راکوي بهي صاحب ډریګ مې که ماشاءالله زبردست ریزلټ یې ما ته بالکل ایکوریټ راکړه بلکل ټیک یې راکړه څنګه یې ټیک راکړه راځئ لږ بیا ګورو دا ډبل کلیک کې او دا په دې فارمولا بار کې مښکاري ښه جي نو دا اوس وګورئ که نه J5 دا بلو کلر چې کوم دی دا ټوټل سیلز دی د دې تنه او دې ملټیپلای کړی دي د K3 سره K3 کې دا 2.5 پروت دی دا 2.5 K کالم دی او تاسو ته وایي چې 3 چې کوم دی نو دا رو شو ټیک شو جي نو دا اوس نظر په دې ساتئ که نه چې دا K او دا ډالر نښه او دا 3 دا به په دې ټول کالم کې څومره سلیکشن چې ما اخیستې دا به په ریډ کلر کې راځي ولې دا ما فکس ساتلی دی بیا وګورئ دې له راځم اوس ښه دا مې ډبل کلیک کړ ورته ګورئ ښه J6 چینج شوی دی ځکه چې ټوټل سیلز پرسن فایل لیدو د دویم تن چې کوم دی سیلز پرسن دی که نه او K3 ورته چې کوم دی نو لاک دی بالکل ټیک شو جي خو په K3 کې څه لاک شي په K3 کې صرف مونږ رو چې کوم دی لاک کړی ده راځم بیا درته په اینډ کې دا هم دی چې مطلب کالم مو سره څنګه لاک کوي خو ویډیو پوره ګورئ چې په طریقې سره به پوه شئ دې ته بیا راشئ دا ډبل کلیک کې نو K3 کې تاسو د دې اینډ پورې که نه بهي صاحب راځئ که نه نو K3 کې به دا 3 چې کوم رو ده دا چې 2.5 پکې لیکل شوي دي او د شپ سره ما دا ډالر نښه ترې مخکې ولګوله دا مې ته بهي صاحب فریز کړی دی دا به نه چینج کېږي دې خوا به ورته چې کوم دی نو دا J7 چې کوم دی نو دا به J8 شي دا به 9 شي دا به 10 شي دا به راکوزېږي خو دې کې به چینجز نه راځي دا ریډ چې کوم دی نو دا فریز فارم شو ابسولوټ فارم شو ابسولوټ سیل ډیفرنس دې ته وایي بهي صاحب ټیک شو جي انټر شو رالم دې اینډ ته مې اوس وکتله دا اینډ مې پریس کړو ګورئ همغه K او 3 چې کوم دی هغې مخې ته هغه ډالر پکې چې کوم دی نو هغه نښه پکې مینس کې لګېدلې ده ټیک شو جي ښه اوس تاسو ته ما خبره وکړه که نه دا هم موږ سره الریډي تاسو ته ښه پته لګي چې دا یو کالم دی دا K کالم دی او اکثر موږ سره چې کوم دی نو دا الریډي تاسو وګورئ که نه دا 3 نه مخکې ډالر نښه لګول نو دا مو سره لاک کړی دی که زه د دې K نه مخکې دلته ډالر نښه ولګوم بهي صاحبې د شفټ سره مې بیا د ډالر نښه ولګوله د کیبورډ نه ولګېده نو دا دې وخت کې اوس کالم هم لاک شو او روم لاک شوه که د کالم لاک کوې نو د کالم نه مخکې به چې کوم دی ډالر نښه لګوې او که رو لاک کوې نو د رو چې کوم دی لکه مطلب دا کوم چې 1 2 3 دا سیلز کې اوس کدی 3 ښکاري د دې نه به مخکې تاسو ډالر نښه لګوې دا به لاک کېږي نو که اوس رو لاک کوي که کالم لاک کوي که دواړه لاک کوي اوس مونږ دواړه لاک کړل نو چې دا انټر کوم نو دا هم راته ګورې ریزلټ صحیح راکوي څنګه صحیح راکوي ګورئ تاسو خیال وکړئ که نه په دې باندې ډریګینګ کوم که نه هماغه سیم ریزلټ یې ماته راکړه او څه چینجز پکې راغلي نه دي نو اوس یو تن به دا کوېسچن کوي چېرې روم لاک شوه او چې کوم دی نو دا اوس ډبل کلیک کوي یو تن به دا ووایي چېرې روم لاک شوه دا دی او کالم هم لاک شو نو ریزلټ خو سیم دی نو بهي صاحب ریزلټ سیم څه کوي چې دا کالم چې کوم دی نو ما سره هم دلته کې صرف K کالم دی دا که زه بیا دې خوا ډرای کېږم که نه دا دې خوا چې زه راځم دې سایډ ته دا L کالم دی یا M کالم دی یا داسې مزید لږ دې خوا راشي تاسو ګوره دا N کالم دی دې خوا راځم نو دې خوا به ما ته ریزلټ چې کوم دی نو بیا ټیک راکوي ځکه چې ما ورسره کالم هم لا کړه خو چونکې زه خو دې خوا نه راځم دې خوا څه کړم نه ډیټا شته نه ټیبل شته هېڅ هم نشته دی نو په دې وجه باندې چې کوم دی ما ته نه د کالم لا کېدو دا ډالر نښه درکړه او صرف په منځ کې رو مې چې کوم دی لاک وساتله ښه اوس دا مو څه ګورئ ښه دا چې فرض کا کالم لاک شوی دی فرض کې دا کالم هم سره لاک شو او دا انټر شوی دی او لږ تاسو ته یو ډیمو درکوم چې لکه دې خوا زه ډریګ کوم دا صرف ډریګ شوم دې ځای ته نو دا L کالم کې دا 19537 د کوم ځای نه راغی بهي صاحب دا ډبل کلیک کې بهي صاحب که تاسو وګورئ که نه په دې وخت کې نو دا K5 چې کوم دی که نه دا 7815 چې کوم دی دا K چې کوم دی که نه دا K کالم دی او دا 5 رو ده د دې ویلیو یې دله ملټیپلای کړه همغه 2.5 سره ځکه چې کالم چې کوم دی نو کالم K دی او رو چې کوم دی نو هغه چې کوم دی 3 ده نو ورته دې وایي چې کالم هم راته لاکه او رو هم راته لاکه نو که هغه سره پورې ځي هغه د ABCD د XYZ نه اوړي خو ملټیپلای کېږي به هم د دې دا کوم چې دا K3 دی د K کالم سره او دا 3 رو سره دا 2.5 به ملټیپلای کېږي خو دلته به صرف ویلیوز کې کوم چینجز راځي لکه دا چې اوس فرض کا انټر شو نو دا ریزلټ د کوم ځای نه راغی مونږ ذکر وکړو که نه دا ریزلټ د دې نه راغی چې دا 7815 چې دی که نه بهي صاحب دا ویلیو د 2.5 سره چې کوم دی نو ملټیپلای کړه اوس چې ګوره زه دې خوا ډریګینګ کوم بیا که نه نو دا
19537 دی کنه 19537 بدله د 2.5 سره ملټیپلای کی ځکه چې دا K3 چې کوم دی کنه دا دی وته بالکل فکس اغشته دی لکه لکه ډریک شو دی خو جو ګوره وته دا ریزلټ یې راغی نو ریزلټ څه دی ریټ ته وګوره ریټ مونږه ابسولوټ کړی دی فکس کړی دی فریز کړی دی د K نه مخکې چې کوم دی نو $1 لګولې دي نو کالم دی ملا کړی دی چې کوم رو د 3 نمبر رو د هغې د مخکې د ډالر ساين لګولې دي هغه دې ملا کړی ده نو به یې صاحب هغه سره پورځي دا به لاک وي خو ملټیپلای کېږي به څه سره اوس دا L5 ته خبر L5 ته ولې خبر راوړې ده دا L او په دې L5 کې چې کوم دی 19537 ویل دا 5 چې کوم دی دا رو ده چې دا څه سونه خو ډریک کوي د رزلټ باندې درکوي کانسپټ باندې ځان پوهېږئ په کانسپټ باندې کلیر شوی زموږ مقصد دا چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې بهي صاحب چې که تاسو کالم لا کوئ نو د کالم نه مخکې د ډالر ساين ولګوئ او که نه رو لا کوئ نو د هغې نه مخکې ډالر ساين ولګوئ ښه دا هم ځان یاد وساتئ ښه دا خو ما د شفټ سره به تاسو دغه کړم کنه دا زه اوس فار ایگزامپل دا خو مې انټر کړ دې ځای ته رالم اوې بهي صاحب دا مې کلیر کړ ځکه چې دې خوا موږ صرف تاسو د ټیبله پورې پوهیو تاسو ته په دې کې پته ولګي دلته چې رالم که نه بهي صاحب او زوړ حالت ته ځم ښه اوس ګوره دا سره بونس پلس پوینټ دا هم ولې د دې نه مې د ډالر نښه هم لرې کړه او د دې نه مې بهي صاحب د دې ډالر نښه هم لرې کړه ټیک شو سیم مې پرېښوده کوم چې ریلیټیو سیلز والا فارموله شوه ساده مې پرېښوده نو اوس ګوره ښه دلته کې چې کله تاسو ودرېږئ که نه او دا هم ډبل کلیک کړه او په دې باندې هم د کیبورډ نه F4 وګورئ نو چې F4 هم څنګه و که نه نو دا K3 چې کوم دی دا K کالم او 3 رو دا به ته دواړه لاک کړي چې کله په فرست ټایم باندې کلیک کړئ ګورئ دا صرف ما F4 کلیک کړ اوس چې F4 دوباره کلیک کړئ چې دوباره کلیک کړئ نو دا څه ګورئ ریزلټ چینج شو هغه رو چې کوم دا هغې ته لاو کړه او کالم یې ته پرېښوده او چې بیا مې پریس کړو نو اوس یې د کالم چې کوم دی لاک رو یې پرېښوده او چې بیا مې پریس کړو نو بیا دوباره چې کوم دی نو هغه زوړ حالت ته راغی صرف K3 پوزیشن ته راغی ډالر نښه ترې مکمل والوته نو تاسو د F4 په ذریعه باندې هم دا سیمبلز لګولی شئ ټیک شو جي ښه اوس راځم خپل هغه ته خپل کانسپټ ته چې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې فار ایگزامپل مونږ ابسولوټ لګوو نو دا از ایکول ټو بس دا مونږ اخیستی وو او د شفټ سره چې کوم دی نو دا سټار چې کوم دی نو ملټیپلیکیشن دا کوم نښه دا هم اخیستی ایسټکس هم اخیستی دی او دا 2.5 هم اخیستی وو ټیک شو جي او د دې په منځ کې ودرېدلو مونږ به د صرف د شفټ په ذریعه باندې چې کوم دا ډالر ساين ورکړی وو او دا ځان ته چې کوم دی دا هم لاک کړو او چې څنګه هم ډریک کړو نو موږ ته چې کوم دی کمپلیټ ریزلټ راکړی وو ټیک شو جي نو دا و تاسو سره چې ډیفرنس د څه والي سره ډیفرنس د سیل ریلیټیو سیل او د ابسولوټ سیل ریفرنس ډیفرنس ټیک شو جي دا غوړي ریزلټ موږ سم تاسو درکې چې بار راغی کې درېږي دې ځای کې درېږي نو ما تاسو ګورئ K3 چې کوم ریډ کلر کې راځي دا فریز دی دا لاک دی زه امید لرم تاسو به دې زده کړه کړي دا به شیر کړئ دا به لایک کړئ دا به سبسکرایب کړئ د لوی الله په امان ډېره مننه السلام علیکم